حمد و ثنا و ستایش مر آن خدایی راست که خالق آسمان ها و زمین است. درود و صلوات بر روح پرفتوح سید عالم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و اصحابه و سلم. برنده های محترم تلویزیون ملی افغانستان، علاقمندان خوب برنامه والعصر، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. دوستان عزیز، وقت نشر برنامه فرا رسیده و در برنامه امروز مطلب زیبایی را انتخاب کردیم. آزادی و حریت از جمله نعمات بزرگ پروردگار عالم است که خداوند متعال ایره بر تمام افراد روی زمین ودیعه کرده، برشان بخشش کرده. زمانی که انسان ها به دنیا میان، آزاد به دنیا میان. این آزادی و حریت انواع و اقسام داره. بعض وقت این آزادی ها سیاسی می باشه، بعض وقت این آزادی ها اقتصادی می باشه، اجتماعی می باشه. بعض وقت است که نعمات بزرگ دیگر نصیب انسان های یک جغرافیا میشن که اونا آزادی های سیاسی می داشته باشن. ممالک آزاد میشن، از قید و اسارت بیرون میشن، از اشغال بیرون میشن که سر تمام این مسائل انشالله که صحبت و بحث می داشته باشیم. در برنامه حاضر مهمانان عزیز و عالی مقدار چون جناب مفتی صاحب عابدالصمد هلال که هم ماشاءالله مفتی هستند و هم استاد پوهنتون هستند و همچنان جناب مفتی صاحب مقام الدین قانت را امروز در برنامه با خود دارم که هر دو مهمان خدا میگم که بسیار خوش آمدین، صفا آوردین و مانده نباشین. بخیر باشین. امید است که در کنار هم دیگر برنامه خوب داشته باشیم پیرامون مسائل آزادی و حریت. اگر اجازه جناب قانت صاحب باشه، اولین سوال از جناب مفتی صاحب از جناب استاد هلال میکنم. جناب استاد، بگیرین از آزادی یک تعریف بر ما بتین. آزادی چی تعریف داره؟ بفرمایید. الحمد لأهله والصلاة على أهلها، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. باول قدم کې خاغلو هیوادوالو ته او ما سره ناست کوربه عبدالقادر عرفان صاحب ته او ناس ملمه مفتی مقام الدین قانت صاحب ته او د ملي تلویزیون ټولو مسؤلینو، لیدونکو او ریدونکو ته او د خپرونې ټولو ګډونوالو ته د نبی کریم علیه الصلاة والسلام په تلپاتې او سپیڅلي سنت درناوی وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. علیکم السلام ورحمت الله تعالی وبرکاته. روغتیا او خوښي مو الله جل جلاله څخه غواړم. ثانیا غواړم چې د تاسې پوښتنې ته ځواب ووایم. پوهانو د ازادۍ لپاره زیات تعریفونه وړاندې کړي دي، خو هغه تعریف چې هغه د ټولو تعریفونو لپاره جامع وي او هغه له قرآن نه مفهوم او مأخوذ تعریف وي او له نبوي سنتو نه مأخوذ او مفهوم تعریف وي، هغه دا ده: حریت، آزادی، استقلال. دا د یو ټولنې د افرادو هغه کړنه او وینا ده چې بل څوک پکې نامشروع او بې قانونه مداخله ونه کړي. یقینا د ده مشروع او قانوني وینا او کړنه وي د پردیو له مداخلې پرته. حقیقت دا ده چې الله جل جلاله دا ټول مخلوقات د انسان د خدمت لپاره استخدام کړي دي.
لکه الله جل جلاله فرمایي الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء. د دې دوه دریو آیتونو مفهوم دا ده چې الله جل جلاله ځمکې او اسمانونه، شپه او ورځ، لمر او سپوږمۍ او بحرونه، کشتۍ، دا ټول د انسان د خدمت لپاره استخدام کړي دي. یقینا. خو انسان الله جل جلاله د خپل عبادت لپاره خلق کړی ده. لکه الله تعالی فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما انسانان او پیریان ندي پیدا کړي مگر د خپل بندګۍ او د عبادت لپاره. دغه آیتونو ته په کتو سره د ازادۍ تعریف کله وسیع کو. لکه ځینې عرب علما د ازادۍ او د حریت دا تعریف کوي چې ازادي او حریت د الله تعالی له بندګۍ نه پرته د بل چا بندګي نه کول. یقینا. دا ازادي ده د ژوند په هره برخه کې، په اقتصادي برخه کې، په اجتماعي برخه کې او همدارس په سیاسي او نظامی ډګر کې. یقینا. یو انسان لدی عمله چې خالق الله جل جلاله ده باید بندګیم د هغه وکي او د نورو له بندګۍ او له غلامۍ نه باید دا مستقل او آزاد ژوند ولري. همداراز یو ټولنه ته هغه وخت مونږه خپلواکه او آزاده ټولنه ویلی سو چې دغه ټولنې امیر دا یوازې د الله تعالی بندګي کوي او بل چاته د بندګۍ او د غلامۍ سر نه ټیټي. سبحان الله. امیر له بل چا نه تپل سوی. هغه ټولنه چې امیران ورته بل څوک ټاکي هغه ټولنه آزاده ټولنه نه ده. هغه ټولنه غلامه ټولنه ده او ازادي سلب ده. هغه ټولنه چې وزیران ورته بل څوک ټاکي، والیان ورته بل څوک ټاکي، رئیسان ورته بل څوک ټاکي او والیان او وزیران او رئیسان د پردیو لخوا تپل سوي وي، دغسې ټولنې ته موږ آزاد او مستقله ټولنه ویلی نسو. یقینا. بلکې آزاد او مستقله ټولنه هغه ده چې دا ټول عمرا او مشران د ولس له متن نه راپورته سوي وي او ولس ته د منلو وړ وي او د الله تعالی غلامۍ او بندګۍ ته سر ټیټ کړی وي. بخیر و سلامت باشین جناب مفتی صاحب. بیننده های عزیز ما هم توجه داشتن که جناب مفتی صاحب ماشاءالله چقدر زیبا از آزادی یک تعریف جامع برای ما شما کردن، یک جامعه آزاد را گویا برای ما شما تعریف دادن. جناب قانت صاحب میخوایم از شما پرسان بکنیم که همونطور که تعریف آزادی را جناب استاد برای ما شما کردن، اهمیتش شما بگوین. آیا آزادی چی اهمیت داره؟ در پرتو آزادی ما چی کارها را کرده میتونیم؟ بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. وإن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. الآية. اولا سلام ناجی بشریت را بر شما عرفان صاحب، بر مهمان حاضر در برنامه جناب عابد الصمد هلال صاحب و برای بینندگان عزیز و برای همکاران شما تقدیم میکنم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله تعالی و برکاته. ثانیاً آمدیم در آزادی چیست و اهمیت چیست. آزادی یک تعریف مختصر میکنم، باز به اهمیتش میریم. آزادی به معنای عمل کردن اراده ها و گفتارها و فکرها بدون قید شرط جانب مقابل. یقینا. و ایرا آزادی گفته میشه. باز آزادی بودهای مختلف دارد، ما به او طرف نمیریم. همین قدر اشاره میکنم که یکی آزادی درونی است، یکی آزادی بیرونی. آزادی درونی زمان تحقق پیدا میکنه که آزادی بیرونی داشته باشی.
از جانب مقابل از کسی برای تو دیکتی نشوی و گفتار نشوی و با گفته های از تو عمل نکنی، بلکه اراده های که آزادانه خود را به جامعه تقدیم میکنی. همونطور که جناب استاد بیان کردن. آزادی. آمدیم موضوع یعنی سوال مهم شما که آزادی یا اهمیت آزادی چیست؟ اهمیت آزادی در قرآن عظیم الشان بیان شده. اولا خداوند ذوالجلال در قرآن عظیم الشان آزادی عقیده را بیان میکند. الله متعال میگه لا اکراه فی الدین، اکراه نیست، جبر نیست، ستم نیست در دین. اشاره به سوی عقیده انسان میکنه. الله رب العزت و الجلال برای انسانها آزادی داده در عقیده ایشان. زمانی که عقیده را انتخاب میکنه الله متعال میگه و هدیناه النجدین، ما به انسانها دو راه را انتخاب کردیم. فمن شاء فلیکفر و من شاء فلیؤمن و فمن شاء فلیکفر. غلط نشوم. و در این آیه مبارکه میگه که کسی که بخواه اراده داشته باشه که کفر را اختیار کنه و بد عقیده باشه، کسی میخواد که ایمان را اختیار بکنه. در اینجا الله رب العزت و الجلال به انسانها عام گذاشته راه هدایت، راه عقیده و راه ضلالت را. از اینجا معلوم شد که یک خالق که بزرگترین، که بالای از او کدام مقتدر نبوده، بالای از او کدام حکمروا نبوده، او برای ما عقیده ما را آزاد گذاشته و اهمیت آزادی از اینجا هم اشاره میشه. دوم، آزادی در قرآن عظیم الشان که نو پیشتر ما آیه را تلاوت کردم، خداوند متعال حکایت یکی از ظالمان تاریخ را میکند به نام فرعون که ایشان همیشه ماتحتان خود را چنان زبر و ظلم میکردن، جبر میکردن و ستم میکردن که به عناوین مختلف میخواستن حکومتداری و سلطه خود را بر بالای مردم داشته باشند. الله رب العزت و الجلال به مقابل همچو حاکم ظالم جابر یک کسی را روان میکنه به نام موسی علیه السلام را روان کردن که تا اینکه این ظالم انسان را و پیش رویش بگیره و آزادی انسانها را به اختیار خودشان بده. سیومین رسول الله صلی الله علیه و سلم آزادی را در احادیث مبارکش بیان میکنه، برای صحابه یاد دادن. یکی از بیاناتی که پیامبر گرامی علیه السلام را زمان مشرکین عرب در پیش کاکایشان ابو طالب آمدن، تشریف فرما شدن، گفتن که یا ابو طالب پیش روی برادرزاده خود را بگیر، همیشه خدایان ما را بدرت میگه، شتم میکنه و کلانان ما را و نیاکان ما را بیخرد میدانه و ای را پیش رویش بگیر. یک بار آمدن، ابو طالب برشان یک جواب قناعت کننده نرم برشان داد و بار دوم میبینه که رسول الله علیه السلام بیان خود را ترک نکرده. بار دوم جماعت آمدن در پیش ابو طالب، گفتن که تو برادرزاده خود را پیش رویش نگرفتی و اونها خدایان ما را باز هم بدرت میگه، نیاکان ما را بیخیرت میدانه، احمق میدانه، تو پیش رویش بگیر. اگر این دفعه پیش روی برادرزاده خود را نگرفتی، ما با تو و با برادرزاده تو می جنگیم. ابو طالب رسول الله صلی الله علیه و سلم را طلب کرد در پیش برای پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم، گفت که یا محمد، مردمان قریش با شکوه در نزد من آمده بودند و خواستار شدند که تو از بدرت گفتن خدایانشان اجتناب بکنی. رسول الله صلی الله علیه و سلم فهمیدند که در اراده کاکاهش کمک تذبذب آمده، نرمی آمده به ارادش. رسول مبارک علیه السلام برای کاکاش گفت که کاکای من، برای مشرکین بگو، برای اهل قریش بگو، اگر آفتاب را در دست راست من بگذارید، اگر مهتاب را در دست چپ من بگذارید، من از اراده خود هیچ وقت منصرف نمیشم. و این را من بیان میکنم. رسول مقبول علیه السلام به این گفتار از نزد ابو طالب با اشک بار رفتن و از نزد ابو طالب خیستن.
اشکشان میریخت. رسول الله علیه السلام گفتن که من بعد از این هیچ وقت گفتار خود را قطع نمی کنم و بیانی که خداوند متعال مرا مبعوث کرده به همین بیان، این بیان را برای مردم میرسانم. زمانی که ابو طالب دیدن و برادرزاده ایشان بسیار عظیم هست و از اراده خود نمیگرده و تصمیم خود به تصمیم خود حتمی عمل میکنه، همان بود که ابو طالب گفت که برادرزاده من هستم به همراه تو و همیشه به همراه تو میباشم، تو هر کاری که برای تو سپرده شده و به او عمل بکن و بیان بکن برای دیگران برسان. این بیان، این مسائل و آیت قرآن عظیم‌الشان که نو پیشتر براتون تلاوت کردم، احادیث رسول الله علیه السلام، این برای ما اشاره میکنه که آزادی اهمیت بسیار والایی در اسلام شریف دارد. بخیر سلامت باشین جناب مفتی صاحب، سلامت باشین. بیننده عزیز ما هم توجه داشتن که مهمانان عزیز ما یکشون پیرامون آزادی چه تعریف زیبایی داشتن و جناب مفتی صاحب بعدی چه اهمیت زیبایی را از آزادی برای ما شما بیان کردن. بعد از وقفه کوتاه انشالله در خدمت قرار میگیریم و باز هم پیرامون اهمیت آزادی از جناب مفتی صاحب هلال حتما سوالات خواهد داشتیم. دوستان عزیز وقفه هست، بعد از وقفه در خدمت قرار میگیریم. بیننده های محترم تلویزیون ملی افغانستان، دوستداران خوب برنامه والعصر، باز هم خوش آمدین. ما امید از دارم که بیننده های عزیز ما برنامه های زیبایی والعصر چی که تمام برنامه های تلویزیون ملی را، چون تلویزیون خود ما هست، تلویزیون مادر هست، ایره حتما تمام برنامه هایش ببینن، چیزهای آموزنده داره، از اونهای اون چیزا را یاد بگیرن، بیاموزن. خصوصا برنامه والعصر مبارک را حتما تعقیب بکنن. مسائل بسیار خوبی را انتخاب میکنیم. دستاندرکاران برنامه کوشش و تلاش زیاد میکنن که مسائل بسیار خوب و حاد روز را او را انتخاب بکنن و در خور بیننده ها و شنونده های عزیز او را بسپارن که اونا هم استفاده بکنن. دوستان عزیز، موضوع امروز ما آزادی است و مهمانان عزیز هنوزم به همراه ما هستن. از جناب استاد هلال میخوایم پرسان بکنیم که جناب استاد شما هم کم پیرامون اهمیت آزادی صحبت بکنین و فوایدش را نیز بر ما بیان بکنین. بسم الله الرحمن الرحیم. د آزادی، حریت او د استقلال هغه فواید چې هغه له قرآن کریم نه مأخوذ دي، یو په هغې اهمیتونو کې، ارزښتونو کې هغه دا ده چې حریت او استقلال اخیستل او د بندگانو له بندګۍ نه ځان ژغورل او یوازې د الله تعالی غلامۍ ته ځان تسلیمول، دا یو الهی امر، الهی وجیبه او الهی فریضه ده. الله جل جلاله په لسګونو آیتونو کې، بلکې په سلګونو آیتونو کې مؤمنه ټولنه ازادۍ ته رابللې. الله جل جلاله فرمایي: اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدیر الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله. هغه خلق چې هغوی سره جګړه کولی کېږي، جګړه په دوی تپل کېږي، د دښمن له خوا نه دوی آرام نه پرېښودل کېږي او له کورونو ویستل سوي، کورونه اشغال دي، هېواد اشغال ده او ژوند مظلومانه ده. الله تعالی فرمایي دغسې خلکو ته د ازادۍ لپاره د قتال او د جهاد اجازه سوې. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا. بیا الله جل جلاله د ازادي غوښتونکو سره د مرستې وعده کړې. الله تعالی فرمایي: وان الله على نصرهم لقدیر. الله تعالی خامخا د دوی په مرسته باندې قادر او توانا ذات ده. همداراز الله جل جلاله فرمایي: واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم. دښمن هر ځای کې چې مینده کوي وی وژنئ، له دوی نه ازادي واخلئ او کوم ځایونو نه چې تاسې ویستلي یئ له هغه ځایونو دوی وباسئ.
خپله اشغال سوې خاوره هغه د دوی له نجسو منګلو نه آزاده کوي. همداراز الله جل جلاله فرمایي فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. څوک چې په تاسې تجاوز کوي، د تا د خاورې په مقدس حریم باندې تجاوز کوي، تاسو هم بالمثل عمل ورسره وکوئ او د دوی له نجسو منګلو خپله پاکه خوره سپېڅلې خوره آزاده کوي و آزادی خود حاصل بکنید. آزادی خود حاصل بکنین. همداراز الله جل جلاله هغه خلق تهدید کړي دي چې د آزادۍ لپاره جګړه نه کوي. الله تعالی فرمایي وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله. د الله تعالی د کلمې د لوړوالي لپاره جګړه ولې نه کوي؟ ولې د الله تعالی د بندګۍ لاندې ژوند نه تیروي او د پردیو د غلامۍ کړۍ مو په غاړه کې پرته ده؟ والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. د هغه مظلومو ماشومانو او ښځینهو لپاره، د هغوی د نجات لپاره، د هغوی د ژغورنې لپاره، د هغوی د ازادۍ لپاره ولې تاسې مبارزه نه کوئ؟ ولې جګړه نه کوئ؟ نو یو ارزښت همدا ده چې ازادي، حریت، استقلال دا الهي امر وجیبه او فریضه ده. دویم ارزښت دا ده ازادي، حریت دا د ټولو انبیاو د رالیږلو هدف او د ټولو انبیاو سنت، تګلاره او منهج ده. الله جل جلاله فرمایي ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. من په هر امت کې پیغمبران لیږلي د همدې هدف لپاره چې د یو الله بندګي دې وکړي او د طاغوت او د نورو د بندګۍ نه ځان وژغوري. همداراز موسی علیه السلام ته الله تعالی د استقلال او د ازادۍ او د حریت امر کوي، درس ورکوي. فرمایي هم موسی علیه السلام او هم ورور هارون علیه السلام ته فأتیا فرعون، تاسې دواړه فرعون ته ورسئ او دا پیغام ورته ورسوئ فقولا انا رسول رب العالمین، موږ د رب العالمین پیغمبران یو. فارسل معنا بني اسرائیل، هغه بني اسرائیل چې تا غلامان ګرځولي دي دوی ته ازادي ورکه. الله تعالی امر کوي چې له فرعون نه د بني اسرائیلو ازادي واخله. همداراز د موږ او تاسې خوږ پیغمبر، د بشریت ستر لارښود، د همدې اساسي ازادۍ لپاره، هغه ازادي چې د الله تعالی له خوا ورباندې موږ مأمور یو چې هغه یوازې د الله تعالی بندګي ده، د همدغې ازادۍ لپاره نبی کریم علیه السلام 23 کاله مبارزه کړې، 14 کاله مکی او دعوتي مبارزه او 10 کاله مدني او جهادي مبارزه. د همدغې ازادۍ لپاره رحمتا للعالمین صلی الله علیه وسلم خپله په غزواتو کې، بدر کې، احد کې، احزاب او نورو غزواتو کې برخه اخیستې. حتی د جناب رحمتا للعالمین صلی الله علیه وسلم مبارک سر او سټ او غمبوره، مبارک رخسار او همداراز مبارک شونډه او غاښ په شهادت باندې رسیدلی دي او د ده علیه السلام مبارک جسم په وینو باندې رنګ سوی او د احد خاوره ځمکه د دغې قربانۍ شاهد ده. همداراز درندو صحابه کرامو خپل سرونه شیندلي د ازادۍ لپاره، د لپاره چې نورو ته د بندګانو له بندګۍ نه نجات ورکړي، ویې ژغوري او د یو الله جل جلاله بندګۍ ته خلق راوبلي. همداراز با غیرته، با احساسه، با درده، اتل مؤمنان تل لپاره هر قسمه قربانی ته هغه قربانی چې د ازادۍ لپاره وي
د الله تعالی د خوښۍ او د رسول علیه الصلاة والسلام د خوښۍ لپاره وي چمتو دي. مثلا بیلګه د بیت المقدس مؤمنان دي، هغه تنکي ځوانان کشران چې کله مدرسې او ښوونځي ته او مکتب ته ځي د ازادۍ په مفکوره له ځان سره تیږې اخلي او جنګي وسایل اخلي او باور یې دا چې بیا ژوندی نه راځم، او راځي د خپلې ګرانې مور د هغې وچله چپوي او ورته وایي چې مورې که زه مدرسې نه بیرته رانغلم نو ما پسې مه ګرځئ، دا به د ما له تاسو سره خدای پاماني وي، بیا ما پسې مه ګرځئ، زه به شهید سوی او زه به د خپل پیشه خواته تللی یم. زنده باشین صاحب. جناب مفتی صاحب انشالله که دوباره دور میخوریم صحبت شما را انشالله تا آخر میشنویم. ما میخوایم که از جناب مفتی صاحب قانت پرسان بکنم که جناب مفتی صاحب در سایه های آزادی، چرا؟ همونطور که پیشتر یاد کردیم که آزادی و حریت یک نعمت بزرگ است، خصوصا که در یک اجتماع ای برای انسان ها میرسه. در سایه های آزادی و حریت کدام کارها را باید انجام بدیم که حق نعمت امی آزادی را ما ادا کرده باشیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. جناب عرفان صاحب یکی از شاخه های مهم آزادی را در این آیه مبارکه در سوره توبه بیان کرده. بسیار عالی است. و انسانها زمانی از نعمت آزادی برخوردار میشن، بهره‌مند میشن که تلاش بکنن کسانی که مانع آزادی هستند پیش روی آنها را بگیرن. بله. همچنان در تاریخ ما شاهد همین مسئله هستیم که آنانی که از طرف الله و از طرف رسول الله انتخاب شدن اونها همین کارا را کردن. آنانی که مانع آزادی انسان ها می شدن، آنانی که میخواستند دیگران را برده خودشان بسازند اونها را مانع شدند تا اینکه به بندگان الله آزادی رسید و اراده رسید و قوت و قدرت رسید. بله. این مسئله یکی از حصه تاریخ که ما شاهد امی مسئله آزادی و تلاش آزادی برای بندگان الله هستیم او است زمانی که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه به طرف بیت المقدس می رفتند. به همراهشان غلامشان بود و در یک شتر سوار بودن هر دویشان و ابو عبیده ابن جراح هم موجود بود. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه برای تلاش آزادی که آزاد کردن بیت المقدس، آزاد کردن مردم و انسانها از دست جبابیر و کوشش و زحمت داشتن، همانا بود که نقطه نتیجه مهم به دست آورد که آزادی بیت المقدس به دست رسید. حضرت عمر رضی الله عنه در راه حرکت داشتن، گاهی خودشان سوار می شدن در شتر، گاهی نوبت غلامش می آمد به غلام می داد، غلام سوار می شد. در قریب بیت المقدس رسیدن، حضرت عمر رضی الله عنه از شتر پایان شد، نوبت را به غلامش داد، رفت در پالوی یکی از جویها، در اونجا سر خود را خم کردند که آب بنوشند. حضرت ابو عبیده ابن جراح گفت که یا عمر تو چرا سر خود را پایان میکنی در آب و کاله تو خیرن میشه، گل میشه، حالی کلید بیت المقدس برای تو داده میشه. وقتی کلید بیت المقدس از دست انسانهای جابر میگیری و باید کالای تو پاک باشد، تو امیر مردم هستی، خلیفه اسلام هستی که مردم بروی تو میبینن، با تو ملاقات میکنن، تو باید که کالای تو بسیار پرمفشن باشه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه برای ابو عبیده میگه ابو عبیده ما امی سخن را که از دیگر میشنیدم و به همراه از او چی کاری میکردم، لیکن از زبان تو شنیدم بسیار تأسف میخورم که خداوند متعال به سبب اسلام به شخصیت ما
افزایش داد، عزت داد، حریت داد، آزادی داد. نحن قوم اعزنا الله بالاسلام مهما ابتغینا العزت اذلنا الله. ما قوم بودیم ذلیل بودیم، برده بودیم، برده دیگران بودیم، به حکم دیگران حرکت میکردیم. خداوند متعال به سبب اسلام اقتدار قدرت بر ما داد، ما را عزت بخشید. تو میایی بری ما میگی که وکالای تو خیرن میشه. ما به امی کالای خود به همراه و انسانهای جابر ملاقات میکنم و کلید را از دستشان میگیرم. این نتیجه آزادی هست حضرت عرفان صاحب، که آزادی بسیار مهم هست در اسلام. بسیار نقطه های حساس وجود داره که در آزادی، که قرآن عظیم‌شان در اینجا در آیه مبارکه که تلاوت کردم ان الله اشتری من المؤمنین انفسهم، فواید آزادی را بیان میکنه. کسانی که به آزادی تلاش کردند، کسانی که به آزادی مال دادند، کسانی که به آزادی جان دادند، قربانی دادند، سعی تلاش کردند، برای آنها خداوند متعال تجارت را اعلان کرده. تجارت خودش بسیار مهم را اعلان کرده. الله میگه من با امرای ایشان تجارت میکنم. اونها نفس بتن، ما جنت برشان میتیم، هدیه میتیم. اونها نفس بتن، ما هدیه والاتر از این میتیم که در قیامت به انتظارشان هست. الله رب العزت و الجلال باز هم تایید ازیرت و تصویب این مسئله را که بندگانش مایوس نباشه، امیدوار باشن، امیدشان زیاد شود. خداوند متعال میگه که ما این تاییدی را ما در قرآن میتیم و در تورات میتیم و انجیل میتیم. وعده میکنیم که کسانی که به آزادی کار کردن، سعی تلاش کردن، با آنها این فواید با انتظارشان. سلامت عافیت باشین جناب مفتی صاحب، بخیر باشین. بیننده‌های عزیز ما هم توجه داشتن که ماشاءالله جناب مفتی صاحب چقدر عالی از اهمیت و از فواید آزادی بر ما شما بیان کردن. دوستان عزیز، یک وقفه کوتاه را میبینیم، یعنی در برنامه یک وقفه میگیریم. بعد از وقفه انشالله که باز هم در خدمت قرار میگیریم. دوستان عزیز، علاقمندان خوب برنامه والعصر، باز هم السلام علیکم و رحمت الله و برکات. برنامه زیبایی والعصر است. تشکر میکنم از بیننده های عزیزی که تا هنوز با ما هستن و بحث آزادی را دنبال میکنن. هنوز مهمانان عزیز با ما هستن، هنوز سوالات ما باقی است و یک بخش دیگه از برنامه ما هنوز باقی است. بازم مهمانان عزیز میگم که خسته نباشین، خوش آمدین. جناب هلال صاحب، میخوایم از شما یک چیز مهمتر امروز پرسان بکنم. 2 سال انده است که الحمدلله و المنه افغانستان هم از اشغال بیرون شد، یعنی توسط جانفشانی های سرسپردگان فرزندان اصیلی وطن دوباره به حریت و آزادی رسیدن. چی درس بگیریم؟ چی درس از این آزادی بگیریم؟ کدام کارها را در سایه از این آزادی در وطن خود انجام بدیم که از آزادی خود هم استفاده کرده باشیم و به پیشرفت و ترقی هم رسیده باشیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حقیقت دا ده چې په نړۍ کې اتلان سته، خو افغانان په ټوله نړۍ کې مخکښ دي. دومره قرباني چې افغانانو د ازادۍ لپاره ورکړې په نړۍ کې بل هیواد نه ده ورکړې. هم د روسانو په دور او هم د امریکایانو د اشغال په دور کې زندانونه دوی ګاللي، همداراز شکنجې دوی ګاللي. زمونږ هیواد د داسې قربانیو شاهد هم ده چې زمونږ ازادي غوښتونکی مجاهد هغه په مین باندې کېنول سوی ده او انفجار سوی. زمونږ یو اسیر او بندي په مین کېنول کېږي او ټوټې ټوټې کېږي. همداراز زمونږ د سرخي پل زندان د دغسې یو قربانۍ شاهد هم ده چې د یو اسیر او بندي نه په ژوند باندې نوکان پرې کول کېږي او د هغه پاک او سپېڅلې وینه د هغه له جسم نه په دیوال باندې تیتیږي او له وینې نه لیکل کېږي لا اله الا الله محمد رسول الله. د همدغو قربانیو نتیجه وه چې لله الحمد موږ په نړۍ کې د یو آزاد هیواد په توګه ژوند کوو. په نړۍ کې به بل آزاد هیواد نه وي. اکثره داسې دي چې د لویو امپراتورانو غلامان دي
خو لله الحمد هغه لوی امپراتوران هغه نن د افغانانو غلامان دي. افغانان دي چې په یو قرن کې 3 امپراتوریو ته غاښ ماتونکې ماتې ورکړې ده. نن مو دښمن وایي چې افغانستان دا د هر یرغلګر لپاره قبرستان ده. دښمن مو وایي چې غیرت له افغانانو زده کوي. نن زموږ د دین مرکزونه، مدارس، مساجد دا آزاد دي. نن مو عفت محفوظ ده، عزت مو محفوظ ده. لدنه باید دا درس واخلو. راځم د تاسې د سوال جواب ته چې دغه ازادۍ ته باید د الهي نعمت په سترګو وګورو. یقینا الله جل جلاله ځای په ځای حریت ته د نعمت نوم ورکړی ده. الله تعالی فرمایي د موسی علیه السلام د قوم په باب ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض. منګه اراده کړې ده چې په هغه ضعیفو خلکو باندې احسان وکړو. الله جل جلاله فرمایي هدف بني اسرائیل دی او هدف له احسان نه هغوی ته د فرعون له غلامۍ نه ازادي ورکول دي. نو دا یو ستر الهي نعمت ده. هغه څوک احساسولی سي چې ویښ وجدان، ژوندی ضمیر ولري، دا په دغسې پاک او سپېڅلي نظام او آزاد نظام کې ځان خوشحاله احساسوي. هغه چې ضمیر مړ ده او وجدان ویده ده، هغه تل د بل په غلامۍ خوښ او تل د بل په خدمت کې خوشحال وي. نو دغه آزادۍ ته، حریت ته باید د نعمت په سترګو وګورو تر څو دا راکړی نعمت الله جل جلاله له موږ نه بیرته وانخلي. الله تعالی فرمایي ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. یقینا تر څو چې یو قوم خپل وضعیت ته تغییر ورنکي نو الله تعالی دوی ته تغییر نه ورکوي. تر څو پورې چې یو قوم کې اطاعت موجود وي، الهي محبت موجود وي، د رسول محبت موجود وي، د نعمت قدردانی موجوده وي، الله تعالی دا نعمت لدنه ناخلي. هر کله که دی ناشکري کوي بیا نو الله جل جلاله دا نعمت بیرته اخلي. همداراز د استقلال او ازادۍ ته په کتو سره کوشش باید وکړو چې له خپلو شتمنیو نه مناسبه استفاده وکړو. مثلا له خپلو معدنیاتو نه بسیار چې لله الحمد منګه نن له اشغال نه آزاد یو، کولی سو چې په خپل اختیار له خپلو شتمنیو، له خپلو معدنیاتو نه استفاده وکړو. همداراز له خپلو سیندونو نه له دنه باید استفاده وکړو. بسیار هغه ولسونه چې ازادي نه لري، هغه هیوادونه چې ازادي نه لري، هغوی له خپلو شتمنیو خپله استفاده کولی نسی، له خپلو سیندونو استفاده کولی نسی، حتی له خپلو نظامی وسایلو سمه استفاده کولی نسی. موږ او تاسې د ډیرو هیوادونو په باب معلومات لرو، ډیر پرمختللي نظامی وسایل لري، ولی هغوی د بل د غلامۍ د چتر لاندې ژوند لري، حتی از وسایل خود له استفاده خپلو وسایلو نه خپله استفاده کولی نسی. موفق اوسئ. سلامت باشین جناب استاد بزرگوار. موضوع بسیار خوب را یاد کردین جناب قانت صاحب. همونطور که جناب مفتی صاحب یاد کردن که لله الحمد فعلا در سایه های آزادی، البته آزادی های سیاسی در کشور ما، در وطن ما الحمدلله زندگی میکنیم. کدام کارها را انجام بدیم در مورد پیشرفت و ترقی و تعالی و تعلیم و تربیه و تحصیل که ما از این نعمت بزرگ استفاده کرده باشیم؟ بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب عرفان صاحب، حضرت علی کرم الله وجهه می فرماید که انسانها به سه بود، به سه طریقه عبادت میکنند. گاهی انسانهایی هستند که عبادتشان من حیث رغبت هست،
رغبت، زمانی که عبادت را من حیث رغبت انجام بدی، این عبادت تجارتی به مقابل جنت میشه. دوم قسم انسان هایی هستن که عبادت را انجام بیتن من حیث ترهیب، ترسی از جهنم. این عبادت غلامان هست. این عبادت بردگان الله هست که به مقابل خداوند متعال ترس و لرزان استاد میشن، عبادت میکنن. سوم قسم عبادتی که انسان ها انجام بیتن اون عبادت شکران هست و این عبادت احرار و آزادان هست که انسان هایی که عبادت میکنن آزادانه، اینمی عبادت شکران هست. ما باید اهمیت بدیم، تقدیر بکنیم از آن و جوانانی که در دو دهه که مهمترین دهه ها است، یکی دهه‌ای که امپراتوری روسیه، دوم دهه‌ای که قلدور زمانی که آمده بود به نام امریکا به همراه همپیمانانش آمده بود، به مقابل اونها قطعه شدن، جانان خود را از دست دادن. حتی که ما تاریخ شاهد است که در امی کابل زنان، دختران، جوانان در زیر تانک های امریکایی ها و در زیر تانک های روسیه و جان خود را از دست دادن. اینها را باید تقدیر بکنیم، فراموش نکنیم. این نعمت همیشه در زندگی ما همیشه دوام پیدا میکنه. خداوند متعال به سبب خونه های همان جوانان گذشته ما، یکی از جوانان به ما حکایت شاهد حال هست که شبهای بسیار خنک بود، برف هم زیاد است، اینها از بالا هم تیاره های امریکایی میگرده. این جوانا دو شهید شده، یکش زخمی است و ما در خانه هستیم. این جوان تفنگ در دستش است، ما از بالای اتاق می نگریم که تفنگ به دستش است، این لول میخوره، دمی برف لول خورده میه. آمد قریب خانه، آمد یکی از محاسن سفیدان در پیشش آب برد، گفت که پدر جان من آب نمی نوشم، آب نوشیده بودم قبلا. نباشه آب نبود، اونها با نیت مخلصانه خالصانه تجارت را با الله کرده بودند. خداوند متعال به ملائکه خود آب را تقدیمشان کرد، گفت که من آب نمی نوشم، فقط برای ما خبر بتین که این دو دوست من اندوال من کجا هستن. اونا وقت شهید شده بودن. ای تو ما شاهد مسئله هستیم که جوانان ما با گرمی، با سردی، داخل برف ها، داخل خنکی ها جان خود را از دست دادن، ملک را آزاد کرده از قلدور زمان به دست ما تسلیم کردن. ما چی میکنیم به مقابل این نعمت؟ به مقابل این نعمت اول تقدیر نعمت اونم جوانان خود باشیم، ثانیاً حراست بکنیم از ملک خود. یک چیزی جناب عرفان صاحب یاد میکنم، این بسیار بر فکر من میگرده، میشه میگنجه که چرا ای تو میشه. هر دهه افغانه ها حتی ملک خود را آزاد کردن، ملک دیگران را آزاد کردن. دهه‌ای هست که بسیار دهه مهم هست که خداوند متعال به دست علما، به دست قاری صاحبان، آنانی که حافظان قرآن بودند، قرآن را در قلب داشتن، به دست آنها ملک ما را آزاد کرد، از دست اشغال، از دست امریکا و همپیمانانش آزاد کرد. اونها جانای خود را از دست دادن که این را باید مهم بدانیم، حراستش صحیح بکنیم. اگر بعد از این ما بی تفاوت به مقابل امی حراست ها و امی آزادی ها باشیم، قسم است که بعد از این بسیار مشکل هست که ملک ما و شما به یک اقتدار صحیح برسد. بخیر سلامت باشین جناب مفتی صاحب قانت و تشکر میکنم از جناب استاد بزرگوار جناب هلال صاحب و سپاسگزاری میکنم از بیننده های خوب تلویزیون ملی افغانستان که تا هنوز با ما هستند، تا هنوز با ما بودن. تمام برنامه های تلویزیون ملی را دوستان عزیز تعقیب بکنین تا بحث آینده و هفته دیگه. خداوند یار و یاور همه ما و شما باد. الهی به سلامت باشید.